شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. خوږو او درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو لسطورو د کلام دی نوی او یو دو کسان په سویزرلینډ کې دي، کلثوم وهاب او عمران زیب، او په پېښور کې اجمل خان دی. تاج دی دا دوی ته ورډالې دي ځکه چې دوی پرمیش دی، دوی یې اوري. کلامو لویو وړو باندې احسان شوی دی، لویو وړو باندې احسان شوی دی، نوم د جانان چې په جهان شوی دی. یو سل څلورو کتابونو باندې ښکلی قانون د خدای قرآن شوی دی. اور کې یې هم ښکلي خوشحاله ساتل، اور کې یې هم ښکلي خوشحاله ساتل، داسې یو سوال او امتحان شوی دی. دنیا ړنده د فلسطین نه ګوري، دنیا ړنده د فلسطین نه ګوري، ځای په دې څومره لوی قتلان شوي دي. په خاوره امن او اختیار غواړمه، په خاوره امن او اختیار غواړمه، چېرته چې ښکلي باچا خان شوي دي. خپلو پردو ته دې په ګوته کړمه، خپلو پردو ته دې په ګوته کړمه، ما ته پیغور ستا د ګریوان شوي دي. زما او ستا څه حیثیت دې شوکه، زما او ستا څه حیثیت دې شوکه، د خدای په ذات باندې ګمان شوي دي.